نن الحمدلله په افغانستان کې زه بیخي چلنج ورکوم که میدان د تجوید ده که د حفظ ده که حسن قرأت ده زمون افغانستان کې داسې خادمین معلمین مدرسین د قرآن شته چې دنیا ته به د قرآن درس ورکوي منګ افغانان غنی هستو نن په افغانستان کې داسې علما من لرو چې په میدان کې درس او تدریس علم حدیث نحو صرف کې دنیا ته لقب د استازي لري هغوی کولی شي چې دنیاوالو ته په افغانستان کې د درس موقع مساعد کې تاسو به یاد ساتئ ډېر کم وخت کې به انشاءالله لکه څرنګه چې موږ به پاسپورټ اخیسته خپله دکتورا بم په پاکستان او ایران کې کوله تاسو به یاد ساتئ زمونږ نظام الحمدلله داسې نظام ده چې تاسو به عنقریب کې ګورئ چې دنیاوال یعنی اسلامي نړۍ به خپل فرزندان پاسپورټ ویزې به لګوي په افغانستان کې به عصري علوم دیني علوم به مخ ته بیایي ځکه موږ افغانان په هر ډګر کې غنیان هستو که میدان د شجاعت ده که د غیرت ده که د سیاست میدان ده که نظامی میدان ده نن افغانانو دنیا ته وښودله خبره دنیاوالو ویلې چې د افغانستان مجاهدینو پانتون نه دی ویلی دوی مکتب نه دی ویلی دوی حربي پانتون نه دی ویلی دوی انګلیسي کې مهارت نه لري دوی په ټکنالوژي باندې خبر نه دي لیکن نن دنیاوالو موږ سره ومنله چې بلې د افغانستان علما د افغانستان مجاهدین دوی د هر څه صلاحیت لري زمونږ امیر المؤمنین هغه داسې صلاحیت لري چې د پوره اسلامي نړۍ انشاءالله امارت مخکې بیولی سي نو بناً موږ په هر ډګر کې غنیان استو موږ پانتون ویلی وو خو دا دنیاوالو سر پرې نه خلاصېږي نن خو غربي نړۍ پوهنتون دې ته ویل وایي چې د اسلام نه فاصله واخله قرآن نه فاصله واخله د علم دین نه فاصله واخله موږ افغانانو د افغانستان عمراو د افغانستان مجاهدینو پانتون ویلی بې پانتونه نه وو کوم پانتون یې ویلی وو د قرآن پانتون یې ویلی وو دوی د قرآن په پانتون کې روزېدلي خلکو دوی قرآني پانتون کې درس تکمیله کړی وو دوی د الله کلام په صحیح معنا باندې لفظا و معنا ویلی وو نن الحمدلله اسلامي نړۍ ګوته په غاښوي چې څه عجیب نظامداري کوي او په غیرت کې نن الحمدلله افغانان په پوره اسلامي نړۍ کې لقب د قهرماني لري دا قهرماني موږ په پلو کې نه ده ګټله دا قهرماني دغه ولس هغه تنکي ځوانانو خپل سرونه قربان کړل په صحیح معنا باندې د قرآن لپاره قرباني ورکړله نن الحمدلله قرباني یو جماعت ورکړې ده صحیح خبره ده یو کس به وایي خو ټولو خو نه ده ورکړې وایي یوه یې ګټي شلې خوري که تا پلار قرباني ورکړې نه ده بابا دې ورکړې وه که تا بچی قرباني نه ده ورکړې مسي دې ورکړې ده نو یو جماعت صفا تنکي ځوانانو مجاهدینو قربانی ورکړه نن هر افغانی و افغانستانی حاجي صاحب چې په حرم کې چکر وهي اسلامي نړۍ نه چې نور حاجي صاحبان راغلي دي هغوی پوښتنه کوي د کوم ځای د پګړۍ نه یې پېژني وایي د افغانستان نن اسلامي نړۍ خلک د افغانانو پګړۍ مچو کوي لاسونه یې ښکلوي چې تاسو د یو غیرتي وطن خلک هستئ نن په فلسطین کې د فلسطین سیاسره المدد آوازونه کوي د افغانستان خلکونه بالخصوص مجاهدین نه مدد غواړي د فلسطین تنکی ماشوم لس کلن ماشوم په میډیا کې آواز اوچتوي چې المدد آوازونه کوي لیکن دا به تاسو ته ووایو دا زموږ د امیر المؤمنین خبره ده چې د دنیا په هر ګوټ کې اوسېږي چې د ما وس او توان ورسېږي زه به د مسلمان سره ودرېږم د مسلمان حمایت به کوم ډاکټر عافیه صدیقي پاکستان کې یو ډاکټره ده
چې د پاکستان هغه حکومت چې ده امریکا ته په لاس ورکړله په جیل کې تر اوسه پورې ژوند کوي لیکن نن خوشبختانه اسلامي نظام امارت اسلامي هغه وایي چې هغه ډاکټره چې کفار یهود و نصارا هغه په بندیخانې کې خپل آواز اوچتوي چې ما باندې هغه سره سره کافر تعینېږي روزانه څوک رد ما باندې عمل جنسي کوي څوک نشته زما آواز واوري نن افغانستان امیر المؤمنین د افغانستان مجاهدین څه کوي هغه امریکایان چې نیولي دي یا هغه کسان چې په بند کې اوسېږي هغه وایي موږ کوشش کوو چې په مقابلې د ډاکټر حافظ صدیقي کې تبدیل کړو هغه د بندیخانې نه راخلاصه کړو